سلامونه به مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ په دې هیله یم چې تاسو به تر دې دمه راسره ملتیا کړې وي لکه څنګه چې په لومړیو کې وغږېدلو پر د کارګرانو پر وضعیت باندې د همدې موضوع په اړه باندې چې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت څه ډول دی او آیا په هغه اندازه باندې چې باید پاملرنه ورته وشي پاملرنه ورته شوې ده نه ده شوې په دې وروستیو کلونو کې چې دومره پرمختګ شوی دی په هیواد کې د کارګرانو پر حالت باندې څه تاثیرات درلودل په دې موضوع باندې ډاکټر محمد لیاقت عادل د افغانستان د خوارکخو او مزدورانو سراسري اتحادیې مشر را سره مېلمه دی له دوی سره به غږېږو عادل صاحب ستړي مه شئ او سهار مو په خیر ډېره مننه د هر څه د مخه ستاسې ادارې ته او ستاسې لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خدای وکړي چې ښه سهار یې پیل کړی وي ډېرې زیاته مننه خوشحاله اوسئ عادل صاحب تېره اونۍ یا هم تېره ورځ د کارګرانو نړیواله ورځ دوله تاسو یعنې دغه ورځ په افغانستان کې په نمایشي ډول سره لمانځل کیږي په عملي ډول سره د افغانستان د کارګرانو حالت څه ډول ارزوئ څنګه دی د افغانستان د خوارکخو او مزدورانو سراسري اتحادیه تاسو ته معلومه ده چې د 1990 کال څخه را په دې خوا د کار او کارګر د حقوقو لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي دا چې په 2000 هغه حالات چې په اوسني وخت کې کارګران د کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په دې دومره وخت کې څومره پرمختګ راغلی او پیشرفت څومره موږ لرو په ډېر تاسف سره باید ووایم د افغانستان کارګره او زحمتکشه طبقه دا ولې په دغه نظام کې کارګري اتحادیې ته اړتیا ده په داسې نظامونو کې کارګري او د زحمتکشانو او د کارګرانو اتحادیې ته ډېره شدیده اړتیا ځکه وي چې دغه نظامونو څخه د کارګرانو د حقوقو لپاره د هغې د حقوقو د ساتنې لپاره باید جدي کار وشي د افغانستان د خوارکخو او مزدورانو سراسري اتحادیې تل د دوی د حقوقو په ملاتړ کې د دوی د حقوقو لپاره په مختلفو پروګرامونو کې په لار اچولي دي مختلفو ناستو د دولت سره د کار د نړیوال سازمان سره په دې رابطه باندې موږ ډېر جدي غوښتنې لرلې خو تر اوسه پورې هغه حالات چې باید بدلون مو پیدا کړی وي باید تغییر خوړلی وي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې کارګر نن د افغانستان کارګران په ټوله نړۍ کې که وویو چې د ډېرو ستونزمنو حالاتو سره مخامخ دي نو زیاتی به مو نه وي کړی تاسو ته معلومه ده چې موږ په هیواد کې تقریبا د 9 میلیونو په حدودو کې کاري قوه لرو چې په هغې کې په ډېره لوړه فیصدۍ هغه کارګران بیکاره دي هغه هیوادوال چې زمونږ په فقر کې ژوند کوي هغه ډېره سطحه ډېره لوړه ده هغه اطفال چې په کارونو باندې بوخت په شاقه کارونو باندې په ښار او په زراعت او په نورو ځایونو کې د هغې حالات د دې څخه چې کم شوی وی په ډېر تاسو سره باید ووایم ځینې هغه مهاجر خلک چې هیواد ته راستانه شوي دي دا ټوله هغه ستونزې دي چې کارګر د خپلو حقوقو ته د نه رسېدو لپاره هغه پوهاوی چې د کارګر لپاره شتون باید ولري دولت سره هغه هماهنګي چې د کارګر لخوا باید وي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې د کارګر کارفرما او دولت ترمنځ هغه هماهنګي چې باید د ټولنې د پرمختګ لپاره ډیره ضروری ده دولت په دې نه دی توانېدلی د کار نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی په دې اواخرو کې په ډېر تاسو سره باید ووایم چې د کار نړیوال سازمان یا ILO په ډېر جرأتمندانه ډول سره د دغې ستونزې په حل کې جدي توجه نه ده کړې که چیرته مونږ وکولی شو
چې په درې اړخیزه شکل باندې په یو موضوع کې تصمیم ونیسو نو هغه ډیره ښه نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې زمونږ لومړنۍ ارزو همدا ده. موږ ویو که هغه کنوینسیونونه چې د کار د نړیوال سازمان سره د موجوده دولت لخوا په تصویب رسیدلی دي، هغه انټرنیشنل لیبر سټنډرډ او هغه نړیوال کنوینسیونونه د کار موجوده قانون، تاسو ته معلومه ده چې د کار په قانون کې د کارګر دپاره هغه څه چې باید منځته راغلی وي په عملي شکل باندې پلی شوی وي، نه د کار د نړیوال سازمان هغه کنوینسیونونه پلي شو او نه زمونږ د کار قانون په ښه صورت سره پلی شو. د کار د نړیوال سازمان مو یاده وکړل، دغه سازمان کوم مسؤلیتونه لري؟ څه باید وکړي؟ څه یې کړي دي تر دې دمه پورې د افغانستان د کارګرانو لپاره؟ او آیا زموږ د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې هم هغه برخه چې هغه کسان چې د کارګرانو په برخه کې کار کوي څومره اړیکې لري د کار د نړیوال سازمان سره؟ د کار نړیوال سازمان د نوم نه معلومیږي چې دغه سازمان د درې اړخونو څخه جوړ دی چې کارګر، کارفرما او دولت. خو د کارګري اتحادیو لپاره زمونږ غوښتنه د دغه سازمان او یا هغه نړیوالو کارګري اتحادیو څخه جدي غوښتنه زمونږ همدا ده چې د نورو هیوادونو په شکل باندې د ټریډ یونینز پراجیکټ یا د کارګري اتحادیو هغه کومه پروژه چې په افغانستان کې په ډیر شفاف ډول سره د دغه ادارې لخوا که چیرته په لاره واچول شي، نو زه فکر کوم د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیې چې د هیواد په مختلفو برخو کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا چې په هیواد کې په ډیره لوړه فیصدۍ سره زمونږ بیکاري وجود لري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت عربي اماراتو ته د کارګرانو د استخدام په اړه باندې ځینې تصامیم نیولي. دا ټول هغه څه دي چې باید په یو هماهنګ شکل سره باید صورت ونیسي. دلته یو خوا قانون ښه نه دی پلی شوی، بل خوا هغه خلک زما لاسرسی نشته، زه په خپلو امکاناتو باندې مونږ وکولی شو چې په ملي او په بین المللي سطحه باندې دغه اتحادیې ته ځای پیدا کړو او ژوندی وساتو. خو په ډیر تاسف سره باید وایم چې هغه څه چې د دولت لخوا یا د کار د نړیوال سازمان لخوا یا د نورو کارګري اتحادیو لخوا د افغانستان کارګران هیر شوي دي، نه دولت ورته دومره توجه وکړه، نه د کار نړیوال سازمان او نه نورو ادارو. زمونږ جدي غوښتنه هغه کارګري اتحادیې چې په نړۍ کې د کارګرانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، زمونږ ته جدي غوښتنه ده چې د افغانستان کارګران د ټولې نړۍ خصوصا د سیمې په هیوادونو کې زه زیادت به مې نه وي کړی که چېرته ووایم چې په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې قرار لري. تاسو ته معلومه ده چې د کار په ساحه کې هغه حقوق چې یو کارګر لري زمونږ قوانینو ورکړي، هغه کنوینسیونونه چې د کار د نړیوال سازمان سره تصویب شوي دي، هغه حقوق زمونږ کارګر ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. یو شی بل هم دی عادل صاحب، د پاکستان اوس مخکې مونږ صادرات ډېر زیات درلودل، اوس صادرات البته واردات نه لرو چې افغانستان ته راشي. مونږ دلته اوس ډېرې فابریکې جوړې شوې دي، ډېرې زمینې هم دلته په افغانستان کې جوړې شوې دي چې مونږ د هغې ځینې ترلاسه کړو یا هم بل هېواد ته ضرورت ونه لرو چې هغه ځینې واردات وکړو د بل هېواد څخه. سره دومره فابریکې چې جوړې شوي دي بیا هم په هغه اندازه باندې چې باید کار شوی وي کارګرانو ته نه دي شوي. مونږ هر وخت د خپل تولید تشویق کړی دی او زمونږ د دغه تشویق علت هم دا دی چې یو خوا که چېرته مونږ په خپل هیواد کې خپل تولیدات تشویق کړو نو یو خوا په قیمت باندې تاثیر کوي او بل خوا زمونږ کارګره طبقه زحمتکشه طبقه
په دې کې مصروفېدی شي. زمونږ غوښتنه هم دا ده دا چې په هیواد کې ځینې مواردو کې سرمایه ګذاري صورت نیولی دی مونږ دا تقدیرو خو دا د بسینې وړ نه ده. زمونږ جدي غوښتنه د دولت څخه او د سرمایه‌دار څخه همدا ده چې په هیواد کې په ډیره پراخه ډول باندې باید سرمایه ګذاري وشي او هغه کارونه چې په دوامداره شکل وي زمونږ کارګرانو ته منځته راشي. په وقفه‌ای شکل باندې تاسو ته معلومه ده چې زیات کارګران د یو میاشت یو 5 میاشتو 6 میاشتو دپاره کال دپاره مصروف وي خو بل کال دپاره بلې ورځې دپاره په ډېر تاسف سره باید ووایم چې هغې مصروف نه وي هغه بیرته بیکاره پاتې کېږي. که چېرته په دوامداره شکل باندې موږ خپل کارګران استخدام کو د هغې د کار په ساحه کې د حقوقو احترام وکړو نو په خپل تولید باندې تاثیر ورځي. یو خوا خو په ټولنه کې هغه قیمتونه تاسو ته معلومه ده چې په ډیر ځینې اجناس بعضې وخت کې په ډیر لوړ قیمت سره او زمونږ د هیواد هغه فقیره طبقه چې د زحمتکش او پراخه او لویه طبقه ده چې دغه د ډیرو ستونزو سره مخامخ ده. د یو خوا بیکاري شي د یو خوا فقر شي بل خوا تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه سطحه باندې مونږ معتادین لرو. هغه ماشومان چې کارګر دي د کار تاسو ته معلومه ده چې د کار د نړیوال سازمان سره د افغانستان لخوا د ماشومانو په اړه باندې هغه کنوینسیونونه چې په تصویب رسیدلی دي باید ووایم چې هغه پلي شوي نه دي. زه چې همدا اوس راتلم په لاره کې بیا هغه معتادین چې باید هغوی زمونږ یو قشر دی یوه ځوانه طبقه ده د هغوی د انرژۍ څخه باید مونږ استفاده کړی. په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه د ځینو مشکلاتو له امله به په دغه مخدره موادو باندې روږدي شوي دي او هغه ژوند نیم او یا د لاسه ورکړی دی. زما په نظر سره که چیرته کارګر کارفرما او دولت په هماهنګ شکل سره تاسو ته معلومه ده چې په دې نږدې راتلونکي کې د کار نړیوال کانفرانس زمونږ جدي غوښتنه هم د دولت نه هم د کار د نړیوال سازمان څخه هم دا ده. په ډیر زمونږ جدي غوښتنه ده په 2006 میلادي کال کې په دغه کانفرانس کې مونږ برخه درلوده خو تر اوسه پورې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هغه ټولو ته روښانه دي چې په هیواد کې څه رقم حالات وجود لري مونږ ونشو کولی چې په دغه کانفرانس کې د کارګرانو نمایندګي وښیو. زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه د موجوده دولت څخه او هغه کارګري اتحادیو څخه چې د په نړۍ کې د کارګرانو د حقوقو لپاره مبارزه کوي زمونږ ته جدي غوښتنه ده چې د افغانستان کارګران په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې قرار لري او غوښتنه ترې لرو چې د دغه ستونزو په حل کې زمونږ لاسنیوی وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په اړه باندې راته وایي چې دوی دنده څه ده او دوی څومره کار کړی دی؟ د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه موده وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مختلف وزیران زمونږ مخکې تغییر او تبدیل شو خو په 2006 میلادي کال کې هغه وخت کې چې د هیواد دغه وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزیر محترم قرقین صاحب زمونږ ورسره سفر درلودو چې د کار د نړیوال کانفرانس کې مونږ هغې سره برخوالو خو د هغې څخه وروسته د هر وزیر سره زمونږ یو ځل ناسته شوې ده. تاسو ته معلومه ده چې فیض الله زکي سره زمونږ په دې رابطه باندې چې د کارګرانو ستونزې ورسو صرف دوی مونږ لپاره ډیر حساس او ډیر ښه توجه صورت نه دی نیولی. مونږ په ډیرو ستونزو او په ډیرو مشکلاتو دوی د ته ځان رسو خو اوسني وزیر چې سرپرست وزیر دی انور سادات صاحب مونږ لا تر اوسه د دوی سره لیدنه نه ده کړې او کوشش کوو چې د کارګرانو د ستونزو په حل کې د دوی جدي توجه راواخلو. غوښتنه مو څه ده هغه ادارې چې په همدې برخه کې کار کوي څومره اړتیا ورته لیدل کېږي چې باید کار وکړي او تر کومه حده پورې په هغه اندازه چې باید کار کړی وي کار یې کړی دی؟
زمونږ غوښتنه زه د ټولو نه مخکې خپلو کارګرانو ته که هغه فزیکي کار کوي که هغه ذهني کار کوي زه پې غږ کوم چې د خپلو حقوقو لپاره سره یو شي. حقوق اخیستل کېږي، څوک چاته نه ورکوي. دا چې په هیواد کې دغسې نظام وجود لري نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت څخه همدا ده چې کارګر ته په نړۍ کې کارګري اتحادیې خپل ځای لري، خپل موقف لري او په خپل موقف کې دولت هغې ته ارزښت ورکوي، سرمایه‌دار هغې ته ارزښت ورکوي. دلته یو قسم ګډوډي غوندې زما په نظر سره داسې یو حالات دي چې حقیقت پکې پټ ساتل شوی دی. نو زه جدي تقاضا کوم د نړیوالو او د موجوده دولت څخه، جدي تقاضا زمونږ هم دا ده چې د حقیقت په سپورټ کولو کې د کارګرانو ټولې هغه ستونزې او هغه کنوینسیونونه چې د کار د نړیوال سازمان سره، هغه قوانین چې په هیواد کې وجود لري په شفاف ډول سره باید پلي شي او هغه ارزښت چې په نړۍ کې د دولت لخوا او یا د نړیوالو لخوا کارګري اتحادیه لري هغه مونږ باید ولرو. واقعا په همدې هیله باندې چې د افغانستان کارګرانو ته هم په هغه اندازه چې باید ضرورت دی پاملرنه ورته وشي او هیله ده چې ستاسو اتحاد هم په هغه اندازه باندې امکانات پیدا کړي تر څو وکولی شي چې ټول کارګرانو ته د هغوی حقوق ور ورسوي. ډېره مننه چې راغلی، زموږ بلنه ومنله. سلامت خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. تر سبا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو، تاسو پاکه لاس پرون نشو کولی چې تاسو سره پاتې شو. ښه وختونه ولرئ. الله مو